बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरा ورځ چې دی موږ په مایکروسافټ وینډوز 10 کې چې دی د دې په چاپیریال خبرې کړې وې او اوس چې دی راځو د دې وینډوز 10 چې دی مونږه په دې ټاسک بار په دې لاندې برخه کې چې دی کار کوو چې آیا موږ سره دغه لاندې برخه چې دی د ټاسک بار که چیرته دا په دې پورته برخه کې وي یا په دې ښي طرف کې یا په دې چپ طرف کې وي نو څنګه دا موږ خپل عادي حالت ته راوستی شو. که زه راشم دلته وګوره د دې ځای نه دلته کلیک شوی او دلته دا د بره سر کې پروت وي یا د رایټ کې پروت وي یا د لیفټ کې پروت وي نو زه به دا څنګه کوم چې دا یو څوک د دې ځای نه بل ځای ته موو نه کړي. نو د دې لپاره چې دی اسانه طریقه ده چې موږ به راځو په دې ټاسک بار چې دی رایټ کلیک او دلته به چې دی لاک د ټاسک بار د دې ځای نه واخلو او که د دې ځای نه دا لاک وي د دې ځای نه ان لاک وي زه غواړم چې دا ټاسک بار سیټینګ ته راشم د دې ځای نه نو وګوره دلته چې دی موږ سره د ټاسک بار دغه سیټینګ د دې ځای نه زه آف آن کولی شم د دې ځای نه نو وګوره ما سره د دې ځای نه په ټاسک بار باندې چې دی دا لاک ولګېده. اوس چې دی که کله زه راشم د دې ځای نه کلیک کوم نو دا یو کس د دې ځای نه موف کولی نه شي د یو ځای نه بل ځای ته. همداسې چې دی زه راځم د ټاسک بار سیټینګ ته راځم د ټاسک بار سیټینګ دوهم سیټینګ نمبر چې دی د دې ځای نه اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ د دې کمانډ د دې مطلب څه دی. مطلب یې دا دی چې زه کله په دې کمپیوټر کې کار کوم نو دا ټاسک بار ماته هیډن وساته دا ماته پټ کا نو څنګه پټ کا نو دلته چې دی د دې ځای نه راشه دا آن کا دلته وګوره نو اوس چې دی دا ټاسک بار د دې ځای نه موږ سره چې شو هیډن شو. که زه په کمپیوټر کې کار کوم نو کمپیوټر دا ماته هیډن کوي ځان سره په دې ځای کې او که زه راشم دلته دا د ماوس کرسر ور وړاندې کړم نو ما سره بېرته دا را پیدا کېږي. که دغه موږ وغواړو چې دا بېرته بند کړو نو رایټ کلیک ټاسک بار سیټینګ ته راشه او د دې ځای نه چې دی دا به د دې ځای نه تاسې بند کوي. ورپسې کمانډ چې دی اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ډیسکټاپ موډ د دې مطلب څه دی. مطلب یې دا دی چې موږ دا کمپیوټر چې دی دا وینډوز 10 موږ په ټیبلیټ پی سي کې هم استعمالولی شو او دا چې دی ټیبلیټ موډ ټیبلیټ مطلب دا دی چې هغه کله موږ بیا ټچ سکرین استعمالوو نو د ټچ سکرین دپاره به هم موږ دا هیډن کوو نو رایټ کلیک که د دې ځای نه راشه د ټاسک بار سیټینګ ته او د ټاسک بار سیټینګ نه وروسته چې دی د دې ځای نه اټومیټیکلی هاید د ټاسک بار ان ټیبلیټ موډ نو کله اوس وګوره د دې کمانډ موږ سره کوم اثر نه لګېږي موږ پرې نه پوهېږو چې څه وشو. د دې ګوره چې کله موږ بیا راشو دلته کلیک کو په دې نقطه باندې دلته په دې وړه نقطه باندې زه کلیک کوم دلته چې کله دلته زه کلیک کوم نو ما سره چې دی دا لیست راځي نو دلته وګوره تاسو به د دې ځای دا ټیبلیټ موډ چې دی دا به واخلئ. چې کله مو ټیبلیټ موډ واخلو وګورم که زموږ کمپیوټر چې دی کمپلیټ توګه باندې چې دی ټیبلیټ موډ ته واوښتو نو ټیبلیټ موډ یې څنګه دی دا وګوره په دې شکل سره شو. نو اوس چې دی د دې ځای کې موږ ته دا هیډن شو راغی زه غواړم چې دا هیډن نه شي نو ګوره دلته چې دی اوس زه اف کومه د دې ځای نه اوس وګوره موږ سره بېرته په خپل عادي حالت کې دا راغی.